اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلي مو پر تن وي. ملګرو، په ډېرې بخښنې سره چې تېر وخت کې البته موږ د ادغام په هکله درس شروع کړی و، خو له بده مرغه چې د تخنیکي ستونزو له امله هغه ادغام موضوع تکمیله نه شوه، در حالی کې چې ډېره اړینه او مهمه موضوع او نسبتا پیچیده وه، یعنې نسبت اخفا او اظهار ته چې موږ مخکې ویلي وو نو نسبت هغو ته پیچیده وه. نو په دې اساس مهمه وه چې خبره باید سړی پوه شوی وای. نو په دې اساس انشاءالله چې د هغه اړوند ستونزه به حل شوې وي، ځکه چې ما تلیفون رډ کړی و، تاسو مې په جریان کې اچولی وی او الحمدلله نن د هغې تلیفون نه استفاده کوم. انشاءالله چې اواز به صاف وي. نو انشاءالله چې اړوند موضوع به حل شوې وي، وروسته له دې به انشاءالله چې دغسې ستونزه نه رامنځته کېږي تر څو زموږ آنلاین درس خلال شي. نو مرګلو او تختې مې در حالی کې چې لوکل سټور ته ناوخته لاړم، هغې کې هغسې بورډ چې لازم و پیدا نه شو. نو انشاءالله لازم چې بعدي درس کې به انشاءالله بورډ هم غټ کړو، نو اړوند ټوله ستونزې به دې سره انشاءالله چې حل شي. مرګلو، تر دې دمه موږ د نون سکین او د تنوین د احکامو په درشل کې تر دې دمه موږ ادغام ته رسېدلی یو. تر اوسه موږ په اخفا باندې خبرې کړې او اخفا باندې انشاءالله پوه شوي یو، او اظهار باندې مو خبرې وکړې. اظهار هم انشاءالله چې ستونزمن نه دی، اسان دی، اظهار باندې پوه شو. نن ادغام ته راغلی یو. ادغام باندې خبرې کومه، خو مرګلو مخکې د دې نه چې کمره واړوم تختې ته د ادغام په هکله یو څه مقدمتي خبرې کوم، ځکه چې ځینې مخرج درته وښیم د ځینو حروفو او دې ترڅنګ یو سوی تفاهم رامنځته نه شي د غنه او د ادغام، لکه مخکې پوښتنه شوې وه، البته ارمان صاحب تاسو په دې هکله پوښتنه کړې وه. زه اول باید ووایم چې ادغام اصلا د افعال په وزن دی. په عربي کې دا د ادخال په معنا راځي. ادغام یعنی ادخال. ادخال معنا داخلول د یو شي په بل شي کې، دغته ادغام وایي. خو کله چې موږ عربي د تجوید ترمینولوژي په اساس ادغام وایو، نو د یو شي نه مو حذف حرف وي او د بل شي نه مو حذف حرف دی، یعنی داخلول د یو حرف په بل حرف. کله چې یو حرف په بل حرف کې داخل شي دې ته ادغام وایي. نو مطلب دا ما مخکې درته ویلی و چې کله چې یو حرف په بل حرف کې داخلیږي د هغې دپاره موږ کوم سمبول کاروو. طبعا تاسو ټولو ځواب به دا وي چې شد. نو مطلب دا چې هر چیرته شد کارول شوی وي هغه ادغام دی، ځکه ما درته ویلو چې شد کارول شوی وي هغه دوه حرفه دي. اولین حرف ساکن دی، یعنی سکون یا غړوندی لري، او دویم حرف متحرک دی. نو کله چې شد کارول شوی وي دا معنی چې هلته ادغام شته. نو ادغام دا معنی چې د یو حرف په بل حرف کې داخلول. ځینې وخت کې د تلفظ یا د اړوند کلمې د اسانتیا دپاره چې په اسانه تلفظ شي ادغام کارول کیږي. کله دوه حرفونه په یو بل کې مدغم کیږي، نو اول حرف چې ادغام کیږي مدغم، او دویم چې په هغې کې ادغام کیږي هغې ته مدغم فیهی وایي. مدغم او مدغم فیهی. نو مطلب دا چې هر چیرته شد کارول شوی وي هلته ادغام شته. خو چې د غنه سره تاسې دغه مغالطه ونه کوئ، دغه غنه. اوس موږ وایو چې ادغام په دوه ډوله دی. یو ادغام داسې دی چې غنه دی، بغنه یعنی غنه ورسره کیږي، یا مع الغنه یعنی د غنه سره دی. غنه دا معنی غنه د خیشوم ته وایي مرګلو. خیشوم د پوزې دغې حصې ته دغې ته خیشوم وایي. دا اصلا د ځینو لکه اصلا د میم خاص کر د دې مخرج دی، دا میم دغه ځای نه راوځي. نو مطلب دا چې کله وزایم چې غنه، نو غنې نه مې هدف دا وي چې په پوزه کې ویل کېږي دغلته. مثلا که تاسې میم تلفظ کوئ، ولو که زه وایم لکه وګورئ دغه میم مخرج پیدا کوئ، نو دغه ځای کې ادا کیږي. نو موږ ځکه ادغام بالغنه یا ادغام مع الغنه، یعنی ادغام موږ ویلو چې ادغام حرف ټوله شپږ حرفونه دي، یا را، میم، لام، واو، نون. دا شپږ واړه د ادغام حروف دي. په دې کې څلور حروف، څلور چې یا، میم، نون، واو، دا څلورو حروفو کې غنه کیږي. غنه دا معنی چې پوزې کې دلته خیشوم کې ویل کیږي، دغلته د پوزې په دغه حصه کې ویل کیږي. مثال که زه میم مثال وایم، عم وایم، عم، که ته پوزه بنده کې نو دا نه ادا کیږي.
نو دې ته ځکه غنه وایي چې دې مخرج خیشوم دی او مخرج غنه دی. نو مطلب دا چې دې کې ادغام هم کیږي په دې معنی چې په میم باندې شد هم شته، او دا معنی چې غنه هم کیږي دا معنی چې د پوزې نه ادا کیږي. که چېرته ته د دې مخرج بند کې نو دا نه ادا کیږي. نو نو دغه ځکه موږ وایو چې ادغام دی، یعنی شد راغلی، یعنی حرف په حرف کې ننوتلی دی، خو غنه هم شته. مطلب دا چې د پوزې نه ادا کیږي. دغه وایي چې غنه ادغام بالغنه، یعنی ادغام د غنه سره. او دویم دا دی چې دوه حروف لکه لام او را داسې دي چې هغې کې ادغام شته، یعنی یو حرف په بل حرف کې ننوتلی. مطلب دا چې شد کارول شوی خو دې کې غنه نشته. مطلب دا چې پوزه کې نه ادا کیږي، ځکه چې دا لساني دي اصلا، جوفي لسان، او تاسو ان شاء الله په دې مخارجو کې موږ په دې باندې بحث کوو. مثال که زه ووایم یو بس من ربهم، من ربهم کزه داسې من ربهم پوزه ما بنده کړه، صحیح ده. من کراته تاسو وګورئ دلته شد دی. نو شد چې دی دا معنی چې ادغام دی، یو حرف په بل حرف کې ننوتلی، یعنی ادغام شته خو غنه نشته. غنه په دې معنی چې موږ په پوزه کې نه وایو مر پوزه مې بنده کړه ادا کیږي، دا په دې معنی چې دې کې غنه نشته. مر یعنی مطلب دا چې دا د غنې نه ادا کیږي، یعنی خیشوم نه ادا کیږي. مطلب دا چې ادغام شته ولی بغیر غنه، یعنی ادغام بغیر غنه یا ادغام دی غنه نه سوا. نو مطلب دا چې په دې خبره سره پوه شوي ان شاء الله العزیز. دا خبرې ځکه مهمې وي چې تاسو ما دغه وګوره چې زه دغه غنه یعنی کوم ځای نه ادا کوم او بغیر، لکه الا که وګوره ځکه چېرته پوزه بندم کمه نو لام ادا کیږي، ځکه لام کې غنه نه کیږي، دا بغیر غنه نه ادا کیږي، ادغام شته خو نه. او مرګلو دا چې تاسو ته به دا شک پیدا شي چې د ادغام کله کیږي، یعنی شد کله راځي، زه به ان شاء الله په دې باندې مفصلې خبرې کوم. خو نن د شد دوه عاملونه درته وایم. یو عامل دا دی چې کله د نون ساکن نه شاته دغه شپږ د ادغام حروف راشي، یا را او میم لام واو نون، هر یو د دې نه چې نون ساکن نه شاته راشي دلته شد ورکوي او ادغام وکوي. یو دویم عامل دا دی چې کله د تنوین څخه شاته د ادغام حروف راشي، که یا را لام میم واو نون، هر یو د دې نه چې تنوین نه شاته راغلو ورکوي شد ادغام وکوي. یعنی مطلب دا چې شد دوه عامل تاسو تر اوسه زده کړه، نون ساکنه شاته د ادغام حرف او میم وبخې د تنوین نه شاته د ادغام حرف. نو مو به وروسته نور عامل وایو ان شاء الله حروف شمسی او قمری به وایو، بیا به درته وایم چې الف لام نه شاته د شمسی حروف راشي التم ادغام کیږي، یعنی مطلب شد کارول کیږي. ان شاء الله چې موږ به تمثل وایو، موږ به تجانس وایو، موږ به تقرب وایو، ان شاء الله ټول عامل به درته وایم چې کوم عوامل دي چې په دې کې یعنی شد کوي. شد قران عظیم شان کې د عربي ژبه کې قطن تصادف نه دی، دا تصادف نه راځي او تصادفي نه دی، دا ټول د عربي ژبې د اصولو مطابق راځي. نو کله چیرته چې قرآن کې شد کارول شوی وي دا به یا د نون ساکن یا تنوین به مخکې کارول شوی وي، شاته به د ادغام حروف یا دا به مثلا تجانس وي، یا به تمثل وي، یا به تقرب وي، او یا به الف لام شمسی نه وي، بیا به شاته حروف د الف لام به وي، شاته به حرف د الف لام شمسی کارول شوی وي. نو دې باندې زه ټولو باندې خبرې کوم، یا به میم یا به په میم کې مدغم شوی په هر صورت. نو اوس زه د کمره اړوم مرګلو تختې ته د دې په خاطر چې ویډیو بیا اوږده نشي، انشاءالله چې هغې کې به ستونزه نه وي. بیا هم که څه ستونزه وه مرګلو تاسې ما ته ویلی شئ، زه به د کمره لږه نور هم شاته کمه. څنګه مرګلو انشاءالله چې اواز خو صاف دی، یعنی مطلب دا چې نسبت مخکې ته چې دغه ستونزه وه د اواز انشاءالله چې هغه ستونزه به اوس حل شوې وي. مرګلو نن په ادغام باندې خبرې کوو. ادغام صحیح شو؟ ما مخکې درته ویلی چې ادغام دا معنی چې ادخال، داخلول د یو شي په بل شي کې، دلته د یو حرف په بل حرف کې داخلول. اصلا مرګلو د ادغام موږ همغه قواعد د نون ساکن او تنوین نه شاته، د نون ساکن او تنوین، یعنی کله چې د نون ساکن او تنوین څخه شاته، تنوین ما دوه زورونه، دوه زیرونه او دوه پیشونه درته ویلي وو، کله چې د نون ساکن او تنوین نه شاته د ادغام حرف راشي، د ادغام الته ادغام کیږي. مطلب څه؟ ادغام حروف اصلا ټول څو دي؟ ټول د ادغام حروف یا را میم لام واو نون، یرمولون، یرمولون چې د یر که د نه یریږي یرمولون کلمه کې چې رمل نه اخیستل شوی، یرمولون
ټوله پکې شامل دي، یا را میم لام واو نون. دغه شپږ حروف ته د ادغام حروف وایي. دا ادغام په دوه ډوله دی، یا دغه حروف په دوه ډوله تقسیم شوي دي. یو چې دی ادغام دی بغنه، یعنی غنه پکې کیږي. غنه ما درته ویل چې خیشوم کې ادا کیږي، یعنی پوزه کې. ادغام چې کله غنه پکې کیږي دغه څلور حرفه دي، یمنو په دې کې جمع کیږي. او کله ادغام بغیر غنه کیږي، ادغام بغیر غنه یا بدون غنه، یا خزه به د عربي کې دلته ولیکم چې لاند راشي بغیر غنه، یعنی مطلب ده چې ادغام چې کله غنه نه پکې کیږي دوه حرفه دي، لام او را. بیا هم وایم مرګلو د ادغام حروف شپږ دانې دي، یرملون کې جمع شوي دي، یا را میم لام واو نون. دا شپږ وړه د ادغام حروف دي. ادغام د شپږ حروف هم بیا په دوه ډوله تقسیم شوي دي، یعنی په دوه ډوله دي. یو ادغام بغنه، یعنی ادغام هم کیږي، مطلب دا چې شدم راز یو حرف په بل حرف کې ننوځي. بغنه دا معنا چې په پوزه کې یا خیشوم کې ادا کیږي، یا په غنه کې ادا کیږي، یا پوزه کې ادا کیږي. صحیح. او دویم د ادغام بغیر غنه، مطلب دا چې ادغام خو کیږي، یعنی یو حرف په بل حرف کې ننوځي، یعنی شد راځي خو غنه نه کیږي، مطلب دا چې په پوزه کې نه ادا کیږي. اوس څنګه زه به تاسو ته ان شاء الله چې مثال درکمه، نو تاسو به په دې باندې بیا ښه پوه شئ. نو که تاسو مرګلو که چیرته دغسې تاسو نه هغې کیږي، نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه هغې زده کړئ. وبخئ زه به دا ینموکمه، ځکه چې دا نامه ینمو نه ځکه اخیسته شوی، او دا یرملون دی. صحیح مرګلو. اوس ګورئ زه تاسو ته که یو مثال د دې درکم، البته که قرآن عظیم شان زه تاسو ورسره مثال بلد وئ، دغسې زه به کوم ځای نه هغه راواخلم چې تاسو ورسره بلده، تاسو ته ستونزه نه وي. مثال که زه مرګلو راواخلم من، دا به زه بل مرکر وکاروم چې تاسو مثال که زه من وګورئ مرګلو نون ساکن راغلو. ما تاسو ته ویلي و چې کله نون ساکن قرآن عظیم شان کې یا تنوین دوه زورونه دوه زیرونه دوه پیشونه تاسو ولیدل، تاسو باید متوجه شئ شاته حرف ته، چې شاته حرف د اظهار راغلی دی، د ادغام دی، او که د اقلاب دی. شاته حرف ته به طبعا سل په سلو کې متوجه کیږئ. اوس که زه وایم من یقولو، صحیح، که زه یقولو وایم دلته شاته یا راغله. یا ته وګوره چې یا حرف د اخفا دی، که د اظهار دی، که د ادغام دی، که اقلاب. نو یا ما درته وی چې یرملون د ادغام حرف دی. نو ادغام حرف په دا معنا چې دلته ادغام وکړه. ادغام څه معنا؟ دا معنا دلته یو حرف په بل حرف کې ننبسه. نو چې ننبسي څه شي په واسطه ننبسي؟ نو ته به د شد په واسطه دا کار کوي. نو مطلب دا چې یا د ادغام حرف دی، ورکه شد ورکه میا. وګوره اوس د نون نه تیر شو، حرف مو په بل حرف کې ننایستو. کله چې د نون ساکن نه شاته د ادغام حرف راشي دلته ادغام کیږي. میا ادغام هم کیږي او غنام کیږي. دا معنا په پوزه کې میا، که پوزه بنده کې دا نه ویل کیږي. نو نو څنګه به وایو؟ میا. ومن الناس من یقول میا. نو وګورئ مرګلو نون ساکن شاته د ادغام حرف راغلو چې یا د بالکل به ادغام کوئ، شد به 100% ورکوئ. کله چې د نون ساکن یا تنوین شاته د ادغام هر حرف راشي هلته به ادغام کوئ، یعنی شد به ورکوئ. د شد یو عامل هم دا دی چې کله د ادغام حروف د نون ساکن یا تنوین شاته راشي هلته ادغام کیږي، یعنی مطلب شد ورکوئ. میا. خو تاسې به څنګه ادغام به هم کوئ د میم میا، داسې به هم وایئ. او بل دا چې پوزه کې به می. نو تاسې به دغسې په پوزه کې دا ادا کوئ. مثال که زه یو بل مثال ووایم. نو مرګلو الله دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وئ. دا اړین دی او ډېری مثالونه دې دپاره شته. مثال که زه بل یو مثال درکمه، فمن یعمل. که فمن وګوره فمن اصلا داسې دی، د نون ساکن دی. وبخئ فمن یعمل.
فمن يعمل دا کسه خو نون ساکن دی نون ساکن شاته یا راغله یا حرف دی ادغام دی نو مطلب دا چې دلته به ادغام کیږي تاسو به دغه څه ورکای یو شد به ورکای داسې فمن يعمل داسې فمن يعمل نون ساکن شاته څه راغله یا حرف دی چې دی حرف دی ادغام دی نو موږ به وایو فمن يعمل مثقال نو فمن يعمل دلته موږ کولی شو چې ادغام وکړو ځکه چې د نون ساکینه نه شاته یا راغله یا حرف د ادغام دی نو دلته باید ادغام وشي ښه دا ډېر مرګلو ډېر اړین دی چې تاسې په ادغام باندې پوه شئ او ادغام ډېر اساسي رول لري ښه اوس که زه داسې ووایم میم مال صحیح که زه وایم چې مین نون ساکینه شاته مال مثال میم مالین د نون ساکن د شاته میم د میم حرف د ادغام دی په ادغام کې دا د غنه ولا دی نو زه به دلته هم شاد ورکوم میم صحیح او هم ادغام بکوم ځکه شاد مې ورکوم هم به غنه کوم یعنی پوزه کې میم مالین نو څنګه به وایم پوزه کې به وایم نو څنګه میم مالین میم به په میم کې نه باسم یعنی ادغام به کوم شاد به ورکوم او دویم دا چې غنه به هم کوم ځکه میم په پوزه کې ویل کېږي د مخرج خیشوم دی دا په پوزه کې ویل کېږي نو ځکه به دغسې کوم چې غنه به هم ورکوم نو میم مالین که چېرته چې مین مالین دا غلط دی ځکه نون ساکنه نه شاته میم راغلو میم حرف د ادغام دی دلته ادغام کیږي او غنام کیږي ادغام په دا معنی چې شد خوري او غنا په دا معنی چې په پوزه یا خیشوم کې ادا کیږي نو تاسې به دواړه کوئ دا دواړه مهم دي مرګلو الله دې وکړي چې په دې باندې پوه شئ دا ډېر اړین موضوعات دي لغفور الرحیم هغه به زه انشاءالله تاسو ته په هغې کې وایم ښه مرګلو قرآن عظیم الشان ته چې هر ځای ته لاړ شئ تاسې به ډېر دغسې د غنا د مواردو سره ډېر مخ شئ بالخصوص په دېرشمه په اخري سپارو کې بیخي دغسې ادغام زیات کارول شوی دی نو قرآن عظیم الشان تاسې چې تلاوت کوئ په کار دی چې سم یې تلاوت کوئ نو سم تلاوت یې په تجوید پورې اړوند دی او تجوید واجب دی ځکه خدای پاک فرمایي ورتل القرآن ترتیلا نو قرآن باید په ترتیل یا تجوید سره وویلی شي نو دا ډیره مهمه موضوع دی چې تاسې باید په دې باندې پوه شئ ښه مثال که زه بل مثال ووایم مین صحیح او دلته نذیر صحیح مین نذیر که زه د نون اوس نون ساکن د نون ساکنه شاته نون راغلو نون چې دی حرف د ادغام دی په ادغام کې نون چې شی دی دا د ادغام بغنه نو زه به دا مین نذیر نو من دلته به زه دلته خو یو ادغام وشو یعنی حرف مې په بل حرف کې نه ایستو او دې ته سم غنام کېږي یعنی په پوزه کې من دغسې او بل ملګرو اوس یو که چېرته دې ته راشمه لام ته اوس په دې کې که تنوین نه شاتم راشي غفور مثال هر یو تنوین په ځای مثال دلته که د نون ساکن په ځای تاسې تنوین هم واچوئ او شاته مثلا حرف راشي هغه د ادغام حرف فرق نه کوي بیا مرګلو که څه ستونزه وي تاسې پوه شوي نه وئ ما ته یو کمنټ یا هغه وکئ چې زه پوهېږم چې ستاسو پوښتنه که څه تشویش وي سم پې پوه شوي نه وئ چې زه یو څه بلې طریقې نه استفاده وکړم ځکه چې ادغام سخت دی او دې باندې باید پوه شئ که څه ستونزه وه نو ما ته ویلی شئ چې زه بل مثال درکړم یا بل مثال نو مقصد مهمه خبره دا ده چې په دې باندې باید سره پوه شو زه شاته مرګلو غواړم چې یو بل مهم ټکي ته م اشاره وکړم چې بیا سوی تفاهم رامنځته نه شي خو که څه پوښتنې وي په دې په باره کې ویې کوئ او کني زه مخکې ځم نو مرګلو اوس که چېرته زه د لام او را ته راشم په لام او را کې یعنی ادغام شته خو دلته غنه فقط غنه نه کېږي مطلب دا چې پوزه کې نه ویل کېږي مثال که زه داسې وایم چې من صحیح ربهم صحیح دلته نون ساکنه نه شاته را راغله نو را حرف د ادغام د مطلب د خامخا به دلته شد ورکوئ ادغام به کوئ
خو دلته غنه نه کېږي، یعنې د را په پوزه کې نه ویل کېږي. نو تاسې به څنګه وایئ؟ مر مر مر. نو تاسې به مر دغسې وایئ. مطلب دا چې غنه که تاسې پوزه بندم کوئ د را ادا کېږي، خو ادغام به کوئ. وګوره را ته ما شد ورکړو، شد مې چې ورکړو دا معنی چې ما ادغام وکړو، خو غنه مې ونه کړه. غنه دا معنی چې ما په پوزه کې د را ادا نه کړه، ځکه چې دا په پوزه د مخرج اصلا خیشوم نه دی لکه د نورو د ادغام حروفو غوندې چې ما مخکې یادونه وکړه. نو په دې اساس دا ضرور دی چې په دا باندې پوه شئ. ښه، بل ملګرو مثلا که لام درته ووایمه، مثلا لام په باره کې مثال که زه میم ساکن راولمه، من صحیح، دلته ملدونک صحیح شو. مثلا مثلا نون ساکن دی، نون ساکن شاته لام راغلو، لام چې دی حرف د ادغام دی، نو دلته ادغام کومه. مطلب دا چې دغه حرف په حرف کې ننباسمه، خو چون لام د خیشوم مخرج یعنی پوزه نه دی، غنه نه دی، نو دې کې غنه نه کومه، ولی ادغام کومه. دا د شد مې ورکړو، نو حرف په حرف کې ننباسمه، نو مل، خو غنه نه کومه، ادغام کومه، ولی غنه یعنی پوزه کې نه وایم. مل که تاسې پوزه بنده کوئ نو لام ادا کېږي. مل مل مل. نو تاسې کولی شئ مل، خو مقصد ملګرو فکر مو وي چې دغسې اشتباه ونه کړئ چې مله 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 دغسې به نه. زه مثال که زه تاسو ته مثلا په صورت بقره ابتدا کې یو مثال درکړم، تاسې به بیا ښه پې پوه شئ. ښه، مثلا زه به د تخته پاکه کړم چې تاسو ته لږ ځای په دې کې پیدا شي، او تخته انشاءالله چې تختم پلان لرمه چې غټه کمه انشاءالله چې راتلونکي درسي ورځ کې به تختم غټه وي، د پاکولو نه به ډېر پکې خلاص وو. ښه، مثلا که زه هودن صحیح، هودن للمتقین به تاسې ته بند. ښه، هودن للمتقین ملګرو تنوین راغلی. تنوین یعنی دوه زورونه دي، دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه، دغو ته تنوین وایي. تنوین راغلی شاته لام دی، لام حرف د ادغام دی، نو دا معنی چې دلته ادغام کیږي، نو دا معنی چې شد خوري. صحیح. اوس که للمتقین وي زه دغه د شد ورکوم، شد مې هودل د ما قبل حرف په ما بعد کې ننبسي، حرف د حرف کې چې ننبسي د عربي کې ادغام وایي، د یو حرف په بل حرف کې ننایستلو ته ادغام وایي. نو کله چې د تنوین نه یا د نون ساکنه شاته د ادغام هر حرف راشي، که دغو شپږو کې هر حرف وي هغلته ادغام کیږي. ادغام خو 100% کیږي، خو د لام چون د غنه نه دی مخرج، نو بغیر غنه. هدى للمتقین، هدى للمتقین، هدى نو هدى نو تاسې به دغه په ننباسئ، ځکه چې ملګرو اصلا موضوع نون ساکن دی، خو دې کې نون ساکن پټ دی. که هدن زه داسې ولیکمه، اصلا هودن داسې دی، اصلا ځکه د دوه زورونه چې دي ما درته وایي چې یو زور خپله دی، د دویم زور په نون ساکن، یو زیر خپله، بل زیر په نون ساکن، یو پیش خپله، د بل پیش په نون ساکن، نو دا اصلا هودن للمتقین. صحیح، دا هغسې دی. نو په دې اساس د نون ساکن نه شاته چې هغه دی حرف د ادغام راغلی، نو دا څه شی کېږي؟ دا ادغام سره هدى للمتقین. نو ملګرو دا ډېر اړین دی چې موږ پوه شو. ښه، فيه هدى للمتقین. نو دا په دې معنی چې دلته ادغام صورت نیولی دی، دلته ادغام رامنځته شوی دی. او ښه، نو ملګرو یو مهم ټکي ته اشاره کومه، دې په خاطر چې تاسو ته یو سوال پیدا نشي. سوال هغه څه معنی؟ عموم کې درته وایم، عمومي. نو اوس بلې یو عمومي خبرې ته هغه څه دی؟ هغه دا دی ځینې وخت کې ملګرو تاسو ته پاتې نه لګېږي، ځکه چې قرآن عظیم شان تجوید تر ډېره حده ستاسو مشکلات حل کوی شي، خو دې کې ډېری صرفي موارد هم داخل شوي دي، ډېر صرفي قواعد هم په دې کې رانغښتي دي. مطلب څه؟ نو تاسو دپاره ما سپارښتنه څه دی؟ تاسو دپاره ما سپارښتنه دا دی چې یرملون دا د ادغام د شپږ حروف، صحیح، یا را میم لام واو نون، دا د ادغام حروف. هر کله چې تاسو په دغو شپږو کې په دغه څلورو باندې، په دغو څلورو باندې که چېرته یا په دغو دوو باندې، که دغو څلورو باندې تاسې شد ولیدو، شد دا معنی چې ادغام شته، ادغام دی. نو ادغام چې دی دغه حروف د غنه دي، نو غنه هم پکې وکړه،
او که دغه باندې تاسو شد ولیدو دا معنی چې ادغام دی دې کې خو غناسې نه کېږي دې کې مې ادغام وکړه. ولو که نون ساکن شاته راغلی وي که نه وي راغلی، نون ساکن یا تنوین شاته راغلی وي یا نه وي راغلی، ځکه چې شد کله چې یو حرف شد خوري ډېر عوامل لري، چې یو عامل دا ده چې د نون ساکن شاته د ادغام حروف راشي هلته شد خوري، یو تاسې زده کړو. دویم عامل دا ده چې تنوین نشاته د ادغام حروف راشي هلته شد خوري، دوی تاسې زده کړه. خو تاسې مرګلو اوسه پورې تجنس نه ده زده کړی، تاسې تمثل نه ده زده کړی، تاسې تقرب نه ده زده کړی، تاسې ځینې نور قواعد الف لام تر اوسه پورې تاسې حروف شمسي او قمري په نامه څه شی نه دي زده کړي. نو دې په خاطر ځینې نورو مواردو کې مشاخي. نو مطلب څه؟ کله چې داسې وي، مثال عم داسې وي، صحیح؟ عم اوس میم دی، میم شاد خوړلی، نو چې شاد یې خوړلی دا معنی چې ادغام دی، صحیح؟ او میم حرف دی چې دی غنا، ادغام غنام پکې کېږي، نو ته هم ادغام خو دغه د شته ځکه چې شاد یې کړه غنام پکې وکړه. عم عم په دې پسې مه ګرځه چې استاد تا خو ویلی و چې د تنوین یا نون ساکن نه شاته میم یا د ادغام یا د ادغام حرف راشي هلته شد هم خوري او غنه. دلته خو نه نون ساکن شته او نه تنوین شته، ولې شد خوړلی؟ دې پسې تاسې مه ګرځئ ځکه چې دې کې صرفي نوح قواعد داخل دي. خو کله چې دغه د ادغام حروفو باندې شد وي تاسو ادغام وکئ، ځکه دا اصلا عامه په حقیقت کې داسې دی، اصلا داسې دی عربي کې عن او دا اصلا ما ده. عن په عربي کې څخه، عن المسجد یا من المسجد الى البيت. مثال عن عربي کې ما هغه شی، عما هغه شی، ما تقول، ما يقول. مثال ما څه شی، هغه شی. نو کله د صرفي قواعدو په اساس دلته نون ساکن راغلی، نون ساکن شاته میم دی، میم حرف د ادغام دی، نو دلته شاد راځي، د نون په میم کې نه وځي، عما دی اصلا. خو دام د قواعدو په اساس چې ننوځي، دوی ویلي چې دا چې ننوځي د نون نه لیکل کېږي، ولې داسې ونه لیکو؟ صحیح شو؟ اصلا میم الف ورکوي، خو بیا هم د صرفي ځینې ملاحظاتو پر اساس د الف هم لرې شوی، نو دا عما داسې لیکل شوی. نو مطلب دا، نو اوس عما خدای دې وکړي چې دا سم لیدل شوی وي. نو اوس مرګلو د ځینو صرفي قواعدو پر اساس اصلا عن داسې دی او ما داسې دی، نو دا عن د نون په میم کې مدغم شوی، عما داسې لیکل، الف هم حذف کړی عما. نو دا مطلب دا چې که چیرته په ادغام حروفو باندې شد و، دا معنی چې ادغام شته. نو چې ادغام کله چې ینمو دغه څلور حروف وي، یا نون میم واو، نو تاسې دې ته ورکوئ، دې غنام کوئ، عم د میمم عینم په میم کې نه بس، یعنی ادغام وکئ او غنام وکئ. مطلب دا چې میم ادا کوئ تاسې په پوزه کې ادا کئ. که پوزه بنده کې نه ویل کېږي ځکه خوله مو بنده دی. نو صحیح شو مرګرو؟ مطلب دا چې دې کې نون ساکن شته په دې شکل پټ دی، تاسې په هغې پسې مه ګرځئ. نو مطلب وکئ حتما نون ساکن شته، حتما نون ساکن شته، هغې پسې مه ګرځئ. مرګرو مثال که چېرته داسې وي، مثال ان، صحیح شو؟ ان که داسې وي نو تاسې وکئ حتما ان نون چې دی، نون حرف د ادغام دی، حرف د ادغام دی او شد خوړلی، یعنی دا د ادغام شوی دی. او دې ترڅنګ په ادغام کې بیا بغنه د ادغام بغنه، یعنی نون کې پوزه کې ادا کېږي، نون کې غنام وکئ. ومن الناس من يقول آمنا. نو اوس وګورئ که ومن الناس من يقول آمنا ټولو ته غوږ شئ، نو که زه ولیکم مثال ومن الناس، دلته چې شد خوړلی دی دا الف لامې د نون اصلا دلته شمسي حروفو کې راغلی، الف لام نشه. ومن الناس من یقولو، چې ما مخکې درته تاسې نون ساکنه شته یا راغلی، تاسې من یقولو، ومن الناس من یقولو آمنا. مثال آمنا، صحیح؟ نو تاسې به څنګه وایئ؟
وګورئ دلته ادغام شته صحیح شو دلته ادغام شته نون ساکن دی نون ادغام حرف راغلی دی او شاد یې خوړلی دلته ادغام حرف راغلی دی او شاد یې خوړلی څنګه به وایو ښه ومن الناس من يقول آمنا وګورئ ملګرو ومن الناس من يقول آمنا نو تاسې به دغو درې واړه مواردو کې ادغام کوئ په دې پسې مګر دی خاص نون دی ادغام حرف دی شا دې خوړلی ادغام نون دی یا دی د ادغام حرف دی شا دې خوړلی ادغام نون دی ادغام حرف دی شا نو دا ډېر رول لري ملګرو که تاسې ووایئ چې ومن الناس من یقولو آمنه دا غلط ومن الناس من یقولو آمنا داسې نه نو تاسې به وایئ ومن الناس من یقول آمنا آمنا د میم به په نون کې مدغم کوي نه به یې بسئ او نون کې به غنا وکړئ پوزه کې ټول من الناس دام پوزه کې میا یام دی غنا دی پوزه کې آمنا پوزه کې ومن الناس من یقول آمنا ښه نو دې په خاطر مرګلو تاسې کوئ چې ښه د غنا اوږده کوئ تاسې تدویر کې مثلا تاسې مثلا په تحقیق کې کوئ چې ښه اوږده چې څنګه مثلا داسې ووایئ ومن الناس من يقول آمنا مثلا داسې کوئ چې تاسې ومن حدر کوي حدر کې حد اقل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نو که دغسې مرګه تاسې کوئ چې مثلا حد اقل حدر کې حد اقل ښه دقیق ادغام او وکئ چېرته چې غناوي غنا وکئ دا ډېر اساسي رول لري نو بیا هم درته وایم هر چېرته چې هغه وي مثال نون ساکن یا د هغه حروف راغلی تنوین راغلی وي شاته پسې د ادغام حروف وي تاسې 100% شد ورکئ ملګرو شد ورکئ مثلا که زه اوس درته ووایم چې غشاوتو صحیح غشاوتون یا غشاوتون دا غشاوتون تا یې تنیس دی په ابدال او اسکان کې موږ ویلي که ته درېږي یعنې وقف کوي وقف کې دا ابدال کېږي تا یې تنیس په ها بدلېږي غشاوه که نه درېږي غشاوتون بیا غشاوتون دی دې نه ملګرو شاته وګورئ واو راغلی واو حرف د ادغام دی چې څه دی حرف د ادغام نو مطلب دا چې دلته ادغام کېږي دلته شاد ورکه ځکه چې تنوین دی تنوین راغلی د شاته حرف د ادغام چې راشي 100% شاد خوري شاد کوي که نه وي قرآن عظیم شان کې وګورئ نشته د مثال یا به وي مثال که نه وي ته یې ورکه ضرور نه دی چې یا شته یا نشته او هلته شته که نه وي که ورکه دلته شاد ځکه تا یې تنیس راغلی دلته هغه راغلی دی تنوین دی تنوین نشاته واو دی واو حرف د ادغام دی یعنی مطلب دا مدغم کیږي په دې کې نو ورکه شد غشاوتو کدارېږي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه کدارېږي خلاص که نه دارېږي ځي نو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب غشاوة ولهم عذاب عظيم غشاوة مثال اوس که تاسې قرآن عظیم شان ته مراجعه وکئ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا صحیح ښه که قرآن ته تاسې مراجعه وکئ هلته یې لیکلي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا صحیح دلته تنوین دی دواد صحیح تنوین دی مرضا ولهم عذاب علیم صحیح نو مرګلو که دغه ټکي ته متوجه شئ دلته تنوین راغلی دی صحیح تنوین دوه زورونه راغلی دغه تنوین نشاته چې شه راغلی دی واو دی واو حرف د ادغام دی دا منه چې ادغام وکړه یعنی شاد ورکړه دا په دې کې نه بسه
مرضوا نو تاسې د ضاد په هغه کې که قرآن ته تاسې وګورئ دلته په واو باندې شد نشته نو ته به شد نه کوي که چېرته ځکه چې قرآن عظیم شان کې دا تا نه توقع لري چې ته دلته وقف وکړه وقف كتا مثال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا نو تانا قرآن ايش دا بدريگي نو مرضا كتا ندريگي التا خو اگه نشتا اگه واو باندې شد نشتا نو تبا داسي وي چه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم نادا بنكي كتا ندريگي مرگليا تا یو کار وکه د دوات په دې کې نه بسه ځکه تنوین راغلی تنوین نشاته واو دی واو حرف دی ادغام دی په دې معنی دی کې ادغام کیږي خیال قرآن کې دی نه وي مرضوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم نو مرګلو دا غسي وس کزه درشم سپاره ته رجوع کما صحیح درشم سپاره ته هر یو مثال کتوای ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا دا شاته وګوره ټول تنوین دی والجبال أوتادا مثال أزواجا لباسا معاشا شدادا ټول تنوین دی د ټولو تنوین شاته واو راغلی نو واو حرف دی ادغام دی نو ټولو واوونو نه باید شاد وي کته نه درېږي داسې که درېږي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا كدريجي كندريجي طول واو ادغام بكوي واو تبشاد وركوي څنګه ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا نمثال كتن دريجي ټولو کې تنوین دی تنوین نشاته واو دی واو حرف دی ادغام دی دا معنی چې ادغام کیږي دا ډیره اړینه موضوع دی مرګلو ان جهنم نو ان جهنم كانت مرصادا وس لکه د دال د هغه سره لام سره کوي لام حرف دی ادغام دی نو دا تنوین دی تنوین نشاته حرف دی ادغام راشي لام به شاد خوري نو مرګلو تاسو وس په دې خبره پوه شوئ چې چیرته ادغام وکړي چیرته ادغام دی غونې سره او چیرته ادغام بغیر دی غونې سره کیږي نو ان شاء الله دې په خاطر چې ویډیو وګدان نشي زه خپل خبرې لنډوم نو مرګلو منظور می دا دی چې ادغام ډیر مهم دی ډیر مهم نو په دې اساس تاسو ټول نه می غوښتنه ده چې ادغام ډیر دقیق نو مطلب دا چې کله نون ساکن تنوین نشاته دی ادغام هر حرف راشي الته ادغام سل په سلو کې کیږي که چیرته د څلور حروف راشي یا نون میم واو نو هغه ته بغونام کوي او کبکی کوم حرفي کلام راوي که هر حرف بلمي هغه ته به ادغام کیږي بغیر دی غونه نو دا مرګلو ډیر مهم دی او اړین دی نو مطلب دا چې کله نون ساکن او تنوین نشاته د ادغام حروف راشي حتما شد ورکوي که شد قرآن کې وي او که شد قرآن کې نه وي تاسو شد ورکوي ځکه ډیری مواردو کې قرآن کې شد نشته خو تاسو به ورکوي ځکه قرآن کې ځینې وخت تاسو نه تمه لري چې وقف الته دی وقف علایم وجود لري ان شاء الله موږ دی وقف علایم وایو نو دا تمه لري چې ته به وقف کوي خو ته چې وقف نه کوي او مسلسل وصلی وایي نو ته باید که چیرته عوامل موجود وي ته باید ادغام وکړي لکه ما چې مرضن کې درته مثال درکړو هغې کې په واو باندې شد قرآن کې نشته خو که ته وصل وایي شد ورکړه نو دا مهمه موضوع نو الله دې وکړي چې د استفاده وړ مو وګرځي مرګلو ادغام ډیر اړین دی او ډیر مهم دی او هغه سره ډیر ستاسو قرات خکېږي الحمدلله چې موږ اخفاء او اظهار هم زده کړي او ادغام هم زده کړو یو اقلاب پاتې دی نو ډیر دې سره قرات خکېږي مثال که زه تاسو مثال وایي نمو ویزدا بیا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباس نو مطلب دا مرګلو تاسو به وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا نو تاسو د ټول ادغام چې چیرته دی
يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ نو تاسې به دغسې ادغام دقیق کوئ تر بعدي درس چې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 7 بجو به وي او هغه به د نون ساکن او تنوین د احکامو اخرنی درس و چې د اقلاب په نامه تر هغې مو په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې